شهنشاه باچا نن سبا په کوم حال کې دی؟ که تاسو غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل باندې نوي نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملګرو پښتانه ډیر زیات سندرغاړي لري خو دې کې یو مخکې سندرغاړی و چې نامه یې شهنشاه باچا وه چې هغه ډیر زیات مینوال و. خو ملګرو ډیر وخت مخکې شهنشاه باچا سندرې پرېښوې او د تبلیغ طرف ته رالو، خو نن سبا چاته هم معلومات نشته چې هغه په کوم حال کې دی او څنګه ژوند کوي. دوستانو شهنشاه باچا سره په دې اخر وخت کې یوسف جان عثمانزی انټرویو کړې ده چې خلک د شهنشاه باچا دې ژوند ته حیران شول. شهنشاه باچا وویل چې زه اوس دیاړي کوم خو یقین وکړئ دومره سکون راته الله پاک راکړو چې زه تاسو ته نشم ویلی. مخکې کله مې چې ګناه کوله او سندرې مې ویلې نو سکون مې بالکل هم نه او هر وخت په خفه وم، خو اوس شکر دی دیاړي کوم خو سکون راته ډیر زیات ته او ډیر زیات خوشحاله یم. دوستانو شهنشاه باچا په هغه ویډیو کې ډیر زیات وجړل او ویل چې د الله پاک په دین کې ډیره زیاته کامیابي ده. ملګرو الله پاک دې هر چاته هدایت وکړي چې دغه شان غلط کارونه پرېږدي او د صحیح کارونو طرف ته راشي. دا وه زموږ نننی ویډیو. تاسو د شهنشاه باچا باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور نه ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.